أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالی د خپل وعده حفاظت څنګه وکړ؟ مخکې ما څه مثالونه وویلې. الله تعالی چې وایي چې زه د قرآن ساتم، څنګه یې وساته یا څنګه یې ساتي؟ ما ورته ویلي چې الله تعالی د پر افراد انتخابوي. دا مدارس الله تعالی د دې کتاب د حفاظت دپاره، د قرآن کریم د الفاظو د حفاظت دپاره الله تعالی دارالحفاظونه او حفاظ پیدا کړي دي، او د معانیو او احکامو د حفاظت دپاره الله تعالی علما پیدا کړي دي. علما د دوی په معانیو باندې کار کوي، ترجمه ده، تفسیر ده، دوره ده، صحیح شو، تحت لفظي ترجمه ده، تفاسیر دي په سلهاو تفاسیر نه بلکې په زرهاو تفاسیر. او هر عالم چې تفسیر لیکي ته به داسې فکر کوي چې هغه داسې زه به دا چې بل عالم لیکي هغه پکې ناشنا نقطې پکې نور راوي. دا ټول د معانیو د حفاظت دپاره. د الفاظو حفاظت په چا باندې کوي؟ په حفاظو باندې. او د معانیو حفاظت په علماو باندې. الله تعالی د خپل وعدې حفاظت څنګه وکړ؟ داسې وکړ. الله تعالی خپله دا وعده په داسې حیرانونکې طریقه پوره کړ چې په لیدلو یې سړی اقرار کوي چې دا قسم حفاظت د بشري طاقت څخه بیرون ده، او دا یو داسې زبردست او حکمت والا مالک کار ده چې د چا اراده څوک نشي بدلولی. هغه چې څه غواړي هغه کوي. څوک چې هغه په اراده کې پرده کېدی نشي، یعنی حایل کېدی نشي. خو هغه هر څومره کوښښ وکړي او د هغه د کتاب حق خدای مکړه د ختمولو لپاره د سر نه تر پښو پورې زور ولګوي، الله تعالی شان د دې د حفاظت او د صورت د پیدا وفرمایي چې د قرآن د نزول زمانې څخه تر دې وخته پورې په هره زمانه کې په سوونو نه په زرګونو بلکې د دې څخه هم زیات شمېر کې داسې خلک پیدا کړي دي چې چا چې په خپلو سونو کې دغه کتاب په تمامه توګه څه کړی دی؟ محفوظ کړی ده. په دنیا کې به داسې یو کتاب پیدا نه کړي، هغه که اوس زمانې وي که تېرې زمانې وي، هغه که نثر وي او که متن وي یا شعر وي، خو د هغې حافظان به تاسو پیدا نه کړي. شعر یادېږي، یو شعر، دوه شعر، درې شعر چې تا ډېر خوښ وي نو هغه یادېږي، خو هغه داسې نه چې سپاره او بند و. اوس به دا غټ شاعران غټ کلیات دي، خلک به مړه دي. او د رحمان بابا کلیات تاسو وګورئ، ټول خلکو ته هر چاته به یو شعر، دوه شعره، درې شعره، یا په شعر کې به یو دوه کړۍ دا یادېږي، خو مکمل کتاب د اول نه تر آخره پورې د رحمان بابا د کلیات څوک حافظ نشي پیدا کولی. علامه اقبال د کلیات څوک حافظ نشي پیدا کولی. همدغه شان د حافظ شیرازي مشهور د ټولو علماو ته یاد پخوا ویل کېده، هغه څوک د هغې حافظان نشته. د ادیبان چې دي پخوا د ادیبان چې د فارسي ادب چې دی نو دا مثلا پنجګنج و ګلستان و بوستان دا به خلک په مدارسو کې ویلې، هغې کې هم شیان به خلکو ته یاد و، خو ټول کتاب د اول نه تر آخره پورې هېڅ امکان نه لري چې څوک دې یاد کړي. نو د قرآن کریم د الله تعالی د کتاب حافظان به تاسو یو نه، دوه نه، سل نه، زر نه، بلکې په لکهاو پیدا کولی شئ، او په هر زمانه کې پیدا کولی شئ، په هر رنګ او په هر نسل کې پیدا کولی شئ، او په هر عمر کې پیدا کولی شئ. 7 کلن، 8 کلن، 19 کلن، 80 کلن، الله تعالی د کتاب د حفاظت هره طبقه کې په هره طبقه کې پیدا کولی شئ. نو دا او مغه شان دا دغه د حفاظت وعده الله تبارک وتعالی په باندې څه کوي؟ پوره کوي. د 7 کلنې ماشومې څخه ما خپله امتحان اخیستی، د 7 کلنې جلۍ څخه ما امتحان اخیستی ده. زه پاکستان کې عربانو سره وم، موږ به په کال کې یو مسابقه برګزار کوله، هغې کې به د ټولو مدارسو شاګردان به موږ راغوښتلو، بیا په نتیجه کې کوم کسان به چې اول نمره او دویم نمره هغوی بیا عمرې ته هم وړل. د هغې تصویرونه اوس هم ما سره شته، که چېرته وخت پیدا شو بیا به انشاءالله زه تاسو ته کله وښیم. یو ماشوم ده چې کله هغه میک ته موږ راوغوښتله نو دا د میک د هغه نه ده، دا اوس خو واړه میکونه هم ډېر پیدا چې پخوا دا میکونه هغه هم ډېر غټ به وو. نو د میک دا اثر د ماشوم مخ نه غټ ده، دلته چې ورته د ماشوم مخ پکې نه ښکاري، دومره وړه ماشومه وه او د الله تعالی کتاب حافظه وه.
هغه صحنه ماته اوس هم یادېږي. نو هر 50 سپارو کې یوه پوښتنه وه، پوره قرآن کې 15 پوښتنې کېدلې. نو آخري پوښتنه د ده په صورت هغه کې وه، صورت واقعه کې ما کله دا کړي چې دا واقع مخکې ما بیان کړي. نو هغه ماشومه چې دا دغه آخري رکوع د واقعې چې دا که نه، فلا اقسم بمواقع النجوم، دغه رکوع یې ویلې. نو کله چې دې آیت ته ورسېږي فروح وریحان، ده ویلې فروح وریحان. دا څو ځلې هلته د هیئت یو کمیټه وه، موږ په منتظمینو کې وو، او دا هیئت کمیټه چې کوم وه دا مشهور استادانو، البته د عربو نه راغلي وو. خپله د امتحان صحنه کې هغې ناست وو، موږ منتظمین د دغې هغه وو د مسابقې وو. هغه کې زه ځوان یم، ږیره مې ایله داسې وه لکه د قاري صاحب په اندازه باندې لږه لږه ږیره مې راغلې وه. او دا مسابقه په فیصل مسجد کې وه، په اسلام آباد کې. دا فیصل مسجد به تاسو لیدلی، یو مسجد ده په اسلام آباد کې، مشهور مسجد ده، ډېر زیات لوی مسجد ده، اوس ته نه پکې نشته، ناشنا طریقه باندې جوړ شوی ده. د هغې داسې چتونه داسې جوړ شوي دي، څلور طرف ته کونجونه کې منارې هم ولاړې دي، عکسونه اکثر شته. هغه کې مشهور مسجد ده. او هلته دا آنلاین ټول نشرېده. دا د طالبانو اول دور و، طالبانو تېر حکومت و، د طالبانو سفیر هم په دغه مجلس کې ناست دی. دا داسې په لویه سطح باندې دا پروګرامونه کېدل. او په آخري محفل کې به چې دی نو د پاکستان څومره یعنې صدر پاکستان لکه صدر رئیس جمهور ته وایي که نه، رئیس جمهور په لاس باندې به دوی ته به انعامات ورکوي. داسې لوی پروګرام داسې وړه خبره نه وه په دنیا. افغانستان کې خو معمولي غوندې چې کار چې شروع کړي 20 قسم خنډونه ته خلک مخې ته اچوي. دلته د ترقۍ دپاره کار د تخریب دپاره ډېر ذهن کار کوي. تخریب نه ده، ته د الله تعالی د کتاب د خدمت دپاره و، د 20 کسان ته به خبر هم نه وي، خلکو به درپسې لوی لوی پړپړې درپسې تړلي. دا یو مصیبت ده دې وطن کې، الله تعالی دې دغه مصیبت لرې کړي. نو صدر اعظم هغې د هغې په لاسونو باندې دې خلکو ته بیا انعامات او ډارې ورکول کېده، او 10 کسه به بیا عمرې ته وړل. نو دغه ماشومې ته زه هغه فروح وریحان، بالاخر ممتحنینو دا فیصله وکوله، ځکه 15 ځلې ممتحن ورته وویل ریحان، او ده بېرته وجه ریحان، بیا وایي چې دا د استاد غلطي ده. دا دومره پوخ شوی ده چې دا ماشوم بیخي اوس زموږ فتحه نه اخلي په استاد باندې خپل دومره به. نو بیا دته د کامیابۍ، ځکه یو خو ډېره وړه وه، بله جلۍ وه. نو یو کس د جلکیانو کې خو د اول نمبر راغله، خو دغه غلطي بیا په غلطي وایي دا د استاد غلطي ده، چې هر څوک یو استاد چې د استاد سټیج ته راوغوښته، وایي دا تا دا ځای صحیح نه ده. ځکه چې دی بیخي اوس ریحان منلو ته بیخي تیاره نه ده. بیا وړه غونې ماشومه وه چې کله هغه نه کته شوه، دومره یې ژړلي وو، دومره ژړلي وو په یوه غلطي باندې. چې کله مازدیګر د مانځه وقفه شوه، کوم جاینماز باندې چې دی ناست و، داسې فرش ته هغه دومره پرې اوښ باندې لوند کړی و. دا هغه معجزات د قرآن درته وایم چې الله تعالی د حفاظت دپاره دغسې خلک پیدا کوي. موږ یې کوو کو کوو نه کوو، موږ یې کوو کو کوو نه کوو، الله تعالی به داسې خلک پیدا کړي چې دا قرآن کریم به په سونو کې به ورته ځای هم ورکړي، او مینه به هم ورسره کوي، او هر څه به ورسره کوي. او دا زموږ او ستاسو دا مینه چې ده، دا چندان داسې ډېر ماته هغه نه ښکاري، قوي نه ښکاري. که معمولي چا راته پښې ودربولې که نه، نو څوک به په چا به چې دی نو په دې کړکیو دنګلي څوک به څنګه شوي. ځکه مونږ خو اندازه معلومیږي د الله تعالی د کتاب سره مینه پکار ده، او هغه مینه بیا سړی یو ځای ته رسولی شي. د الله تعالی په توفیق د هغه په مدد سره دومره ضخیم د ډیرو پاڼو کتاب د اوله تر اخره پورې داسې حفظ کاوه چې د دې یوه کلمه خو څه یو حرف او یو حرکت بلکې یوه نقطه هم ترې ضایع نه شوه. همدا وجه ده چې د دې فتنو ډک دور کې هم په زرګونو بلکې په لکونو داسې خلک موجود دي چې په هغو د هغوی په سونو کې پوره مکمل قرآن کریم څه ده محفوظ ده، او د هغې یو حرف د کمۍ نه بغیر په روانۍ سره لوستلی شي، یعنې اورولی شي. او داسې خلکو ته چاته چې قرآن مجید یاد ده، اسلامي اصطلاح او خبرو اترو کې دي ته حفاظ، یعنې د قرآن کریم حافظان وایي. یعنې د قرآن کریم دغه د حفاظت په سلسله کې دا یو فوج ده د الله تعالی، دا د الله تعالی یو فوج ده د قرآن د حفاظت دپاره. دا حافظان څنګه شوي دي؟ مقرر شوي دي. آیا د قرآن حافظانو ته اسلام څه خاص او امتیازي مقام هم ورکړی ده او که نه؟ ځکه د الله تعالی هغه وعده په دوی باندې رښتینې کوي. دوی ته اسلام څه امتیاز ورکړی؟
خپل امتیاز ته غوږ شي. هو اسلام هغوی ته اوچته مرتبه او خصوصي مقام ورکړی دی، لکه څنګه چې آینده فصل کې به د دې خصوصیت سره د قرآن کریم د حافظانو د دې امتیازي مقام او مرتبې ذکر راځي. وروسته په فضایلو کې دا خبره را روانه ده. خو یو حدیث به ووایم چې د موضوع په اړوند باندې الله تبارک وتعالی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. دا یو حدیث ده چې د الله تعالی د کتاب یو حرف څوک ووایي د ده لپاره الله تبارک وتعالی 10 نیکي په نظر کې نیولي، او دا 10 نیکي چې دی وایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف ده، یعنی الف ځان ته حرف ده او میم ځان ته حرف ده او لام ځان ته حرف ده. دا یو مرتبه. بل مشهور احادیث تاسو ټول ته یاد ده چې حافظ د پاره الله تبارک وتعالی وجه اقرأ ورتقي ورتل كما ترتل في الدنيا. قرآن دی وایه او د جنت په دې برجونو باندې خیجه، او کوم ځای پورې چې آخري آیت ته ورسېدلې څومره چې د په خوند سره ویلی څومره منزل چې د پکاري مغونه خوند سره وایو چې کوم ځای کې والناس ته ورسېدلې دغه ټوله مرتبه ستا ده، ټوله بلډینګ. دلته خو موږ یوه کوټې پسې سترګې وځي که نه، هلته وایه او په دې بلډینګ باندې خیجه، د جنت په بلډینګونو باندې خیجه، او چې کوم آخري ځای ستا ده نو هماغه ځای ده. او بل حدیث ده مثلا د هغې مثال الله تعالی داسې ورکړی چې که دا د دنیا دا مر یو کوټې ته رادننه شي د دې د رڼا به څه انتها وي. صحیح شو. داسې زو او تاج به الله تبارک وتعالی د حافظ د مور او پلار دپاره مقرر کړی وي چې د دنیا د مر نه به د هغې رڼا تیزه وي، ځکه دنیا د مر خو ټول دنیا رڼا کوي، دغه یو کوټې ته رادننه شي څه فکر کوئ. بیا همغه حدیث کې وایي چې تاسو دا چې د حافظ د مور او پلار دپاره دا امتیاز ده، څه فکر کوه هغه حافظ دپاره چې د قرآن کریم د زده کولو دپاره کلونه یې صرف کړي دي، کلونه چې دی نو د استادانو دا ډبولې زغملي دي، د هغې باره کې مو څه فکر ده چې هغې ته به الله تبارک وتعالی څه امتیاز په نظر کې نیولی. او نور تفصیل به انشاءالله بیا په خپل ځای باندې کوو. بله یعنې دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي، مستقل کتاب ما سره خپله فضائل حفظ القرآن الکریم په نوم باندې ما سره خپل یو کتاب ده، نایاب کتاب ده، ځکه دا ډېر نه وي. نور کتابونو کې بابونه شته مستقل په دغه عنوان باندې لیکل شوی، ما سره خپل یو کتاب شته، یعنې چې ما سره شته نو نور څومره علماو په دې باندې لیکل کړي. نو مرتبه شته، اسلام ورته ډېر لویې مرتبې قایل ده، خو متاسفانه موږ د خپلې مرتبې نه خبر نه یو، موږ د خپل مقام نه خبر نه یو، موږ ته چې الله تبارک وتعالی او د دین چې کوم امتیاز موږ ته راکړی دې نه موږ خبر نه یو. ډېر لویه مرتبه ده. تاسو څه فکر کوئ په یو کور کې بلا خلک اوسېږي، څوک پوهنتون نه چې فارغ وي پوهنتون نه نو هغې ته مور او پلار د صاحب لفظ نه کاروي، یا به ورته یا خو نوم اخلي که نه ډېر نه، یا به ورته انجینر ووایي، یا به ورته ډاکټر ووایي، یا به ورته بل څه شی ووایي، او تا ته مور او پلار د صاحب غږ کوي، قاري صاحب. وړوکی به وي، وړوکی بچی به وي، ځکه چې ستا نسبت داسې یو کتاب سره ده چې هغه کتاب سره چې د هر چا نسبت راغی نو هغه څه کېږي عزتمن کېږي. ځکه د هغه د ملا علي قاري رحمه الله قول ده که نه لتعلقها باشرف الکتب، ځکه چې د اشرف الکتب سره چې د چا تعلق راغی هغه هم ورباندې اشرف کېږي، هغه هم ورباندې افضل کېږي. آخرنی سوال ده آیا د دې قسم ناشنا حفاظت مخکنیو کتابونو کې هم کوم کتاب ته حاصل و په دومره لویه پیمانه په دومره قوي تدبیر سره چې د قرآن کریم د حفاظت دپاره الله تبارک وتعالی کومه سلسله جوړه کړې د حفاظت، دا د تیرو کتابونو کې هم دا څه شی و، خو دا معلومه خبره چې نه و، که وی نو ولې به ضایع کېدل. صحیح شو. دا عجیبه او ناشنا او ناقابل فنا حفاظت صرف د قرآن په حصه کې راغلی دی، د مخکنیو کتابونو حفاظت دپاره دا صورت موجود نه و. هغه کوم یو څیز ده چې د هرې زمانې مسلمانان د قرآن پاک حفظ کولو باندې آماده کوي. په هره زمانه کې د قرآن کریم حافظان د صحابو زمانه کې وګوره
د قرآن کریم بلا حافظانو، دومره حافظانو چې په یو جنگ کې 80 تنه حفاظ شهیدان شوي وو. 80 تنه حفاظ یو جنگ کې شهیدان شول. همغه موضوع چې عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت دربار ته راغی او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا موضوع شریکه کړه، ګوره حفاظ شهیدان کېږي اصل چې قرآن موږ نه ګډوډ نشي. هغه نسخه چې د رسول الله په زمانه کې لیکل شوی هغه باید جمع شي او تدوین شي تر څو د قرآن کریم د ضایع کېدو مخه ونیول شي. هغه به انشاءالله وروسته تفصیل روان ده، هلته پرې خبره کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي په کومو کې چې حضور صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید د حفظ کولو او د هغې د لوستونکو او ښوونکو خلکو په حق کې ارشاد فرمایلی دي. رسول الله هغه احادیث چې 2 درې مخکې ما تلاوت کړل ورسره راشي، دغه احادیث دي چې خلک دې ته تیاریږي، پلار دې ته تیاریږي چې خپل یو بچی حافظ کړي، ځکه زه د جنت مستحق جوړ شم. بل حدیث ده چې یو حافظ 100 کسان جنت ته وړلی شي، پلار مور دې ته حافظ، ورور چې زه د خپل یو زوی حافظ کم چې زما خپل عمل باندې نه چې د ده په توسط باندې چېرته لاړ شم، جنت ته لاړ شم. هغه د اقرا ورتقي خبره ده، د ثوابونو خبره ده. دغه ټول اوچتې مرتبې او هغه امتیاز چې الله تبارک وتعالی یو حافظ ته ورکړی ده، دا هغه څه دي چې مسلمان ولس دې ته هڅوي چې په هره زمانه کې څومره چې د فتنې، څومره چې د ناروا شیانو مخه زیاتېږي، الحمدلله د هغې په مقابل کې ځوانان شته، ځوانان شته. هر کور مدرسه ده، هر مسجد مدرسه ده، هر محله مدرسه ده. څه لپاره ده؟ موږ ته څوک امتیاز راکوي؟ موږ یوازې د الله د امتیاز لپاره یو. زه ته د نورو خلکو اوس زه ته خپل مثال وایم، زه خپل مثال وایم، دې باندې ټول مدارس عطف کوي. یو بیروني د خلکو خبرې دي، بیروني د خلکو خبرې دي، یو د مدارسو داخل خبرې دي. دا مدرسه موږ جوړه کړې ده، د الله په ذات باندې د قسم وخورم، زما دا استادان دلته موجود دي. د دغو استادانو معاش هغه معاش ته نشو ویلی 3000 به څه معاشي؟ 3000 معاش ته وخوری؟ یو بل سړی به 3000 سهار نه تر غرمې پورې یا د غرمې نه تر مازدیګر پورې 3000 دپاره کیني، دا ګنډېرۍ چې خرڅوي ولاکه دا هم پرې قناعت وکړي، دا هم پرې قناعت نه کوي. دغه موږ نشو برابرولی. نو خلک به وایي چې ولا د مدرسې محتمینو خو وخوړله. ما ته معلوم، تاسو ته معلوم ده، چا چې مدرسه کې تېر کړی هغه ته معلوم ده. د دغې مدرسې نه زه معاش نه اخلم، ځکه نه اخلم چې نشته څه شی واخلم. دغه د انمارۍ چې بیرون د چپلکو دپاره موږ جوړه کړې ده، د دې موږ د دغې میاشتې تریو میاشتو کې یعنې دومره پیسې نه پاتې کېږي چې دغه انمارۍ پرې موږ جوړه کړو. خو زه خو هلک نه، او موږ دا شعار ده د مدرسې، بلکې ټولو مدارسو هم دا شعار ده چې موږ د فیس دپاره هلک د مدرسې نه شړو. یو څوک راغلی چې فیس نشم ورکولی، څوک چې ورکولی شي ورکړي چې د استادانو د مدرسې ضرورت ورباندې پوره شي. خو چې څوک نه وي موږ واقعا په دې باندې پوه شو چې نه دی هغه د مدرسې نه کله هم نه دی شړلی. زموږ دا وړه غوندې مدرسه ده، دا وړه غوندې مدرسه ده. بلو زموږ احصایه اخیستله، یو څوک راغلي وو، ځکه خلک تلي دي که نه، اوس خدایي خدمتګاران خو ډېر دي چې ولا فیس غونډېږي او بس دا هغه ده. 2500 کسه پکې فري دي په دې مدرسه کې. قاري صاحب هم دومره وو که نه، 2500. څه فکر کوئ؟ دې کې 15 کسه دي دا درس چې وایي، 2500 کسه پکې داسې دي چې هغه فیس نه ورکوي. په دې وړه دا دومره په لوی تعداد باندې تاسو ورشئ، یو پوهنتون ته ورشئ، خصوصي پوهنتون ته ورشئ، خصوصي مکتب ته ورشئ، چې 10 کسه یي نو 20 ځایه به دوی یادوي. موږ خو چاته هم دا خبره نه کوو، ځکه زموږ تعلم، زموږ معامله د الله سره ده. موږ څه کوو په خلکو باندې؟ دا ستاسو ذهن جوړومه چې خلک او سره د دې دا تاسو دا صرف د مثال په درته وایم، ټولو مدارسو پسې همدې خلک لګیا دي وایي، ټولو پسې وایي. دلته خو خلکو به دا تصور کوي چې قاري شهنامه چې دا نیغه پټکۍ وهلې ده ورده خو به چې دی نو خدای وي 1 لک روپۍ خو به دې نه وهلي. او الحمدلله دا د قرآن کمال ده، قرآن کمال ده. یقین په خدای وکړه بل شي
نو دا مسائل دا ویلې کیږي خلکو پسې. هغه خلک چې دلته راغله دا هغه ټول شیان مې چې مخې ته وګرځول ما ته وایي چې دا څنګه پوره کوي. نو ما ولا که زم خبرې مې څه کېږي خو الله تبارک وتعالی د حفاظت وعده کړې ده. زما د استاد په زړه کې دا عقیده ده چې دا د الله د رضا دپاره کوو. خدمت د ځوانان دی کوي داسې ځوانان هم پیدا کېږي چې وایي د پیسې هم نه اخلو کار کوو. تاسو خپله پیژنئ. نو دا مسایل دي الله تعالی د حفاظت د وعده چې کړی د هغې دپاره همدقسې افراد هم الله تعالی بیا څه شی کوي پیدا کوي. د قربانۍ والا خلک پیدا کوي. قربانۍ والا خلک څوک چې د قربانۍ خلک نه وي هغه وځي هغه چې کله دا فیلډ یې پرېښود بیا قرآن هم ورته نه پاتې کېږي. قرآن هم دې نه ځي. بیا تاسو به ډېر قاري صاحبان اورېدلي وایي نوم پسې پاتې ده نو قرآن ځکه الله تعالی ته دا امتیاز واغسته. نو ځوانان هستئ انرژي لرئ د خپل د کار سره موږ دا نه وایو چې نور کارونه وکړئ. د رزق د دروازې د لټولو دپاره نور وسایل اماده کړئ ځکه هغه د ژوند ضرورتونه دي. خو په ژوند کې یو وخت څه وخت باید داسې پیدا کړئ چې د دې کتاب د خدمت دپاره هم تاسو خپل انرژي مصرف کړئ. صحیح ده انشاءالله که نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.